بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. پنځمه جوړه یا د صفات لازمه متضاده اخرنۍ جوړه اطلاق او اسمات. اطلاق او اسمات. اطلاق په لغت کې خویدلو ته ویل کیږي. څه ته ویل کیږي؟ خویدل. او په اصطلاح کې د دغو حروفو چې دغه اطلاق پکې راځي دې ته مزلقه وایي. د دغو مزلقه حروفو د ادا کولو په وخت کې ژبه په خپل مخرج کې دا حروف د خپل مخرج دومره زر ادا کیږي لکه یو شی چې د خویدو ځای نه په اسانۍ سره وخویږي. یعنی ته تکلیف نه غواړي. دغه مزلقه حروف د ادا کولو په وخت کې د خپل مخرج نه په خویدلو او په تیزۍ سره څه کیږي؟ ادا کیږي. لکه یو شی چې د یو ځای کې مثلا فرش وي او پخوا یو قسم پلاستیکي چپلکې وې که تاسو لیدلې وې که نه نوې نوې راوتلي وو خلکو به اغوستل سپک سپک ډېرو خلکو پکې خپې ماتې شولې چېرته وه چې اوبه راغلې بس ستا پرې وښویدل. نو دغه مزلقه حروف چې دي دا د خپل مخرج نه کله چې ته اراده کوې چې دا حروف ادا کړې نو دا هلته هېڅ قسم سختي او رکاوټ پکې نه محسوسیږي. ډایرکټ څه کېږي؟ ادا کېږي. خپل مخرج نه ډېر په اسانتیا سره ډېر په تیزۍ سره بغیر د هیڅ قسم موانع او د رکاوټ نه دا څه کېږي؟ ادا کېږي. داسې حروف شپږ دي. مجموعه یې ده فر من لبن. فر من لب یا لبن هر څنګه چې تاسو ته اسانه وي. دا مجموعه ده په دې کې پیل شوي دي. فر من لبن دا حروف چې دي دا د خپل مخرج نه په اسانتیا سره په تیزۍ سره په جلتۍ سره په سرعت سره بغیر د هیڅ قسم موانع نه ادا کیږي. اوس مثلا تاسو دا په عمل کې ثابت کړئ و دغه حروف چې کله موږ ادا کوو موږ خو دا خبره مخکې هم کړې ده کله چې غواړو د یو حرف مخرج معلوم کړو یا صفت معلوم کړو هغه حرف باید څه شی کړو؟ ساکن کړو. دغه شپږ واړه حروف چې مثلا با ده فر من لبن کې یو چې ده با ده. با د کوم ځای نه ادا کیږي؟ د دواړو شونډو د یو ځای کېدو نه. اوس شونډې چې څنګه یو ځای کېږي نو هلته بل تکلیف پکې نشته ډایرکټ با ده. اب بل شی پکې شته؟ مطلق یو ځای کېدل او د با ادا کېدل. یا مثلا میم ده میم هم په همدې حروفو کې ده میم ده اوس ام یا مثلا فا ده اف یعنی مطلق د کوم دو اندامونه چې په مخرج کې سره باید یو ځای شي د هغې یو ځای کېدل او هغه حرف ادا کېدل. خو د هغې په مقابل کې اوس ته دواد راواخله دواد مطلق یو ځای کېدلو نه ادا کېږي. سین راواخله مطلق یو ځای کېدلو سره نه ادا کېږي. جیم راواخله مطلق یو ځای کېدو نه ادا کېږي. یا د قاف خبر راواخله مطلق یو ځای کېدو نه بعضو کې قوت ده بعضو کې پچقوالی ده بعضو کې سفیر ده بعضو کې څه شی ده او په دغه پنځو فر من لبن کې دا نخرې نشته. مطلق اندامونه یو ځای کېدل او په اسانۍ سره او تیزۍ سره دا حروف د خپل مخرج نه ادا کېدل دي. صحیح شو؟ لکه اف اب ام ال ار ټول دغه شپږ واړو حروفو کې همدغه حالات او همدغه کیفیت منځ ته راځي چې دا به د خپل مخرج نه ادا کېدو په وخت کې دومره زر ادا کېږي لکه یو شی چې د خویدو ځای نه په اسانۍ سره وښویږي. صحیح شو؟ نو د دې ضد چې دی نو اسمات ده. اسمات نو څنګه چې اطلاق خویدل و نو اسمات خو د اطلاق ضد ده نو دا به ایسارېدل وي. د اسمات حروفو ته مسمته ویلی کېږي. څه ویلی کېږي؟ مسمته. د دغو مسمته حروفو د ادا کولو په وخت کې دغه حروف د خپل مخرج نه زر نه ادا کېږي لکه مزلقه غوندې بلکې ایسارېدلو سره ادا کېږي. صحیح شو؟ هلته خو موږ وایو چې دومره زر ادا کېږي لکه یو شی چې وښویږي. نو دلته وضاحت شی نه ده بلکې دلته د دغو حروفو ادا کولو په وخت کې آواز په مخرج کې په مضبوطۍ سره کلکوالي سره او ایسارېدلو سره ادا کېږي. په مضبوطۍ سره کلکوالي سره او ایسارېدلو سره. اوس په کومو حروفو کې د دغو شپږو حروفو نه علاوه فر من لبن علاوه
اوس هر یو حالت کې به دا وي چې هغه به د دغو شپږو حروفو په شان د خپل مخرج زر نه ادا کیږي. اوس مثلا با کې موږ ویلې با کې چې اب، اوس ورپسې تا ده یا ورپسې ثا ده، چې کله دغه دواړه حروف ته ادا کوې نو دا داسې مثله کې د ات نه کېږي. ات زور اخلي، اث اف. په دې خبره خو پوهېږې نو هلته با کې دا نه چې اب نه کېده، اب خلاص. او دلته اث، ات ات زور اخلي که نه اخلي؟ دغه ایسارېدل، دغه مضبوطیا، دغه کلکواله، دغه ته ویل کېږي چې شی اسمات. دا په کومو حروفو کې منځته راځي؟ دا په دغه فر من لبن علاوه نور چې متباقي څومره حروف پاتې کېږي نو څو حروف پاتې کېږي؟ درویش. ځکه شپږ خو هلته مزلقه شول، د شپږو حروفو مزلقهونه علاوه نور چې شی نو څه شول؟ مثبته شول، چې مجموعه یې دا ده: جز غشه، ساخط، صد صدقه، اذ وعظه يضحك. جز غشه، جز غشه، ساخط، صد ثقه، یا صد ثقه، ثقه هم ویلی شي، صحیح شو؟ اذ وعظه يضحك. دا د دغه حروفو مجموعه شوه. دا د کومو حروفو مجموعه شوه؟ مثبته حروف. نو په دې کې هم دغه شی ایسارېدلو سره ادا شول. دې کې هم دوه حالات راځي. د دغه حروفو د ادا کولو په وخت کې څه چل کېږي؟ دغه حروف یعنې مثبته حروف د خپل مخرج نه په مضبوطۍ او کلکوالي سره ادا کېږي، په مضبوطۍ او کلکوالي سره ادا کېږي. او د دې ضد چې دی نو هغه مزلقه و نو هغه په تیزۍ سره او په جلتۍ سره ادا کېدل. اوس تر دغه ځای پورې د صفات لازمه متضاده او تعریف وشو او دغه حروف وپېژندل شو. اوس دغه پنځه واړه جوړې داسې زده کول پکار دي چې د دې پنځو واړو هغه کیفیت چې کله ته تلاوت کوې یا تکرار کوې د درس، دا باید مخې ته لکه میز په سر باندې پراته وي. نو چې هر حرف راغی ستا ذهن ته به مقه خبر راجګي چې هغه خبر به ته څه کوې؟ راجګي چې په دې کې دا کار پکې موجود ده. صحیح شو؟ خو دومره خبره اوس یاد وساتئ، درس خلاصه کومه، د دې پنځو واړو جوړو خلاصه درته وایم. همس کې محموسه حروف د ادا کولو په وخت کې آواز په مخرج دومره ضعف او کمزورۍ سره لاړ شي چې سا جریان پیدا کی، سا جاری پاتې شي او آواز کې ټیټوالی وي. د ده ضد جهر ده. د دغه مجهوره حروفو د ادا کولو په وخت کې مخرج ته چې دومره په قوت سره لاړ شي د آواز چې هلته سا جاری کېدل بند شي او د حرف په آواز کې اوچتوالی وي. دا یو کیفیت شو ضدین. ورپسې شدت او رخوت. شدت ویل کېږي قوت او سختی ده. د دغه حروفو د دغه شدیده حروفو د ادا کولو په وخت کې څه چل باید کېږي؟ آواز فوراً بند شي او حرف قوي او سخت ادا شي. حرف قوي او سخت ادا شي. او د ده ضد چې دی نو رخوت ده. رخوت ویل کېږي نرمي ته. یعنې د دغو رخوه حروفو د ادا کولو په وخت کې څه چل کېږي؟ آواز مخرج کې جاری پاتې کېږي او حرف نرم ادا کېږي. توسط بیا د دواړو په منځ کې ده. نه د شدیده په شان فوراً آواز بندېږي، نه د شدیده په شان حرف قوي او سخت وي، نه د رخو په شان مکمل جاری پاتې کېږي او نه چې د حرف نرم ادا کېږي، بلکې د آواز جاری کېدل او نه د جاری کېدل او د حرف نرمېدل او سختېدل دواړه طرف نه یو منځنی حالت څه شی کوي؟ اختیاري. د همدې وجې نه توسط کوم جدا صفت نه دی ګڼل شوی، همدې دواړو په منځ کې ده. همدې وجې نه 8 حروف شدیده دي، 15 حروف چې د متوسطه دي، متباقي پاتې 14 حروف چې د هغه بیا رخوه دي. درېمه جوړه استعلاء او استفال. مستعلیه حروف د ادا کولو په وخت کې د ژبې بیخ بره تالو طرف ته جګیږي او حروف غټ ادا کیږي. مستفله حروف ادا کولو په وخت کې د ژبې بیخ بره تالو طرف ته نه جګیږي نو حرف باریک ادا کیږي.
د مطبقه حروفو د ادا کولو په وخت کې د ژبې منځ بره تالو طرف ته جګیږي او هلته نښلي. د همدې وجې نه به مطبقه حروف ښه غټ ادا کیږي. ګوره یوازې غټ نه، یوازې غټ خو مستعلیه مو، دا به ښه غټ ادا کیږي ځکه چې په همدې حروفو کې مستعلیه مخکې نه موجوده وه. غټواله خو پکې مخکې نه موجود و که نه، د دې سره به څه کېږي؟ ښه غټواله به منځته راځي، 2 درجې غټواله به پکې منځته راځي. او د ده ضد ده انفتاح، منفتحه حروف به ښه باریکه ویلی کېږي بغیر د 3 حروفو نه، بغیر د 3 حروفو نه. هغه 3 حروفو کې ولې غټواله باقي؟ ځکه چې هغې کې مخکې نه پکې استعلا موجوده وه. هغه د استعلا صفت باقي ساتلو سره او نور چې دی نو افتراق به پکې او انفتاح به پکې راځي. او آخرنه جوړه ده ازلاق او اسمات. د ازلاق د وجې نه به دغه مزلقه حروف د خپل مخرج دومره زر، دومره جلتي، دومره سرعت سره ادا کیږي لکه یو شی چې یو خویداڼې ځای نه چې دی نو په اسانۍ سره وښویږي. او د دغو 6 حروفو نه علاوه نور ټول مثبته دي او دغه حروف به د خپل مخرج نه په کلکوالي سره، په ایسارېدلو سره څه شی کیږي؟ ادا کیږي. دا د 5 جوړو او د 10 صفتونو لنډ او خلط. دا چې هم دغه سجده نه کوي دا تاسو په حروفو کې بیا پیدا کولی هم نه شئ. دا به دغه سجده وي ستا په ذهن کې، بیا چې خبره د حرف راځي نو مخې سره به د دې مشکل بیا نه پیدا کول. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.